د ثور اومه او اتمه هغه 2 ورځې چې د افغانستان په تاریخ کې په تورو ورځو نومول شوي دي. هغه ورځې چې د افغانستان د مظلوم ولس د بدبختیو د پیل ورځې وي. دا چې ولې دا 2 ورځې په تورو ورځو نومول شوي دي، د تاریخ پاڼو ته په کتو مې وغوښتل چې د دې ورځو په تړاو یو مستند وړاندې کړم. د ثور اومه او اتمه نیټه د دیموکرات حزبي ګوند کودتا، د داود خان حکومت نړیدل او د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت پای. له نن نه تقریبا 52 کاله مخکې د افغانستان وروستی پاچاهي چې د وخت د پاچا ظاهر شاه د تره د زوی سردار داود خان لخوا په یوې کودتا کې په جمهوریت بدله شوې وه. داسې کودتا چې هیڅ وینه پکې توی شوې نه وه، چې د کودتا وروسته د داود خان حکومت خواوشا 15 کاله دوام وکړ. د وخت د حاکم نظام بېغوري، د بهرنیو لاسوهنې او د ځینو پردیپالو سیاستوالو له امله هیواد داسې ویجاړیږي چې تر نن پورې زخمونه لا هم نه دي مرهم شوي. د 1950 کال د ثور د میاشتې اومه د وخت ولسمشر داود خان خپلو وزیرانو سره جلسه لري، خو تصور یې لا نه کولو چې د دیموکراتیک حزبي ګوند لخوا نظامي پاڅون شوی دی. د نظامي پاڅون نه څو ورځې مخکې ولس هم دې ته هڅول شوی و چې لاریونونه وکړي، او میر اکبر خان چې د دیموکرات ګوند غړی هم و د دې لاریونونو سرلاری و چې هغه مهال وژل کیږي. که څه هم د نظامي پاڅون پلمه د میر اکبر خان وژنه وه چې د نظامي کودتا نه 9 ورځې مخکې وژل شوی و، خو ځینې خلکو د میر اکبر خان وژنه د حفیظ الله امین لخوا ګڼله. دا ځکه چې د حفیظ الله امین د مخې خنډ هم و او کودتا ته یوه لاره جوړول هم و. دغه کودتا د دیموکرات ګوند لخوا مخکې نه د شوروي اتحاد په ملاتړ پلان شوې وه چې تقریبا 2000 کسان پکې ووژل شول او سلګونه عام وګړي پکې بېکوره او له وطن نه مهاجر شول. هغه وخت د یاد ګوند لوړ رتبه کسان میر اکبر خیبر، نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ډاکټر نجیب الله احمدزی، بابرک کارمل، جنرال عبدالقادر او ځینې نور هغه افسران وو چې د ظاهر شاه په مقابل کې د سردار داود سره همغږي وو. دغه وخت د یاد ګوند نفوذ د داود خان په حکومت کې دننه تقریبا 800 لوړ رتبه او ټیټ رتبه کسانو ته رسیدلی وه او په داسې نقطو کې وو چې نظامي قدرت اکثر د دوی په لاس کې وه. نو اوس په دې مطمئن وو چې کودتا وکړي او خپل حکومت هم اعلان کړي. د یاد نظامی کودتا مشري هغه وخت محمد اسلم وطنجار او جنرال عبدالقادر کوله، ځکه دوی دواړه هغه افسران وو چې نظامي زده کړې په شوروي کې کړې وې. دا مهال د حزب اکثره غړي د حکومت لخوا نیول شوي وو چې حفیظ الله امین په خپل کور کې نظربند وو چې د خپل زوی په واسطه سید محمد ګلابزوی ته پیغام لیږي چې کودتا پیل کړي. ګلابزوی ځمکني او هوایي قطعاتو ته خبر ورکوي چې لاس پر کار شي. دغه وخت محمد اسلم وطنجار د ځمکني او جنرال قادر د هوایي ځواک مشري په غاړه اخلي. د نظامي هډې نه حرکت کوي او لومړی اقدام کې د دفاع وزارت په نښه کوي چې د دفاع وزارت اړیکه د ارګ سره پرې شي او بیا وروسته د کابل ښار او یکتوت منطقه تر خپل واک لاندې راولي او د جمهوري ریاست د ارګ پر لور روانېږي. د ثور په اومه ماښام مهال د دیموکرات حزب غړي د راډیو له څپو خپل بریا او د داود خان د حکومت پای اعلانوي، په داسې حال کې چې ولسمشر لا په ارګ کې ژوندی دی او د خپل د مرګ اوازې اوري. ولسمشر چې اکثره کابینه په مقابل کې ولاړه وه او ځینې تښتېدلي وو، نوری هم د همت او مقاومت جذبه زیاتیږي او خپل وسله پر لاس اخلي، تر هغې د خیانتکارانو په مقابل کې جګړه کوي چې د ټولې کورنۍ سره ګډ وژل کیږي. د سردار داود خان له وژلو وروسته د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت د عنوان لاندې نوی نظام رامنځته کیږي چې د دغه دیموکراتیک جمهوریت په سلسله کې نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، بابرک کارمل او ډاکټر نجیب الله احمدزی ولسمشر پاتې شوي دي. په یاده سلسله کې ډاکټر نجیب تر ټولو ډیر وخت ولسمشر پاتې شو چې څه باندې 6 کاله حکومت وکړ. هغه وخت هیواد په داخلي جنگونو کې دومره ښکیل و چې ولس د بدبختۍ اوج ته رسیدلی و او نظامي ګوندونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپل حکومتونه اعلان کړي وو. د بهرنیو هیوادونو مداخله د دې لامل شوې وه چې ورځ تر بلې ویجاړی رامنځته کېده. جنایي جرمونه، ښارونو کې اخلاقي فساد او غلاوې د ځینو خلکو ورځنۍ وظیفه وه. د کفري نړۍ کلتور او عیاشي عادي عمل ګڼل کېده. دغه وخت د هیواد له جنوب او جنوب غرب څخه داسې یو غږ پورته شو چې
غوښتل یې یوازې د الله د رضا، شریعت د ټینګښت او د خلکو د هوساینې لپاره د اسلام سپېڅلي دین د بیرغ تر سیوري لاندې د اسلامي امارت د بنسټ ډبره کیږدي. دا غږ بل چا نه، امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله پورته کړ چې اسلامي امت یې په ورین تندي هرکلی وکړ او د مجاهدینو سره همغږي شول چې د 1401 هجري شمسي کال د ثور په 8مه نیټه کې د مجاهدینو لخوا کابل فتح شو او یو منصفانه حکومت عمري عدالت پیل شو او دغه ورځ د افغانستان د خلکو لپاره د مجاهدینو په واسطه د خپلواکۍ ورځ هم ونومول شوه. دا چې له دې نه وروسته څه پیښ شول هغه به تاسو ته په بل مستند کې وړاندې کوم.